اسلامی تاریخ د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ژوند دوهمه برخه. اسلامی تاریخ. دا د هغې رڼا رښتینی انځور دی چې د جهالت په توره شپه کې له مکې مکرمې راپورته شوه. د بشریت د ستر ژغورونکي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له مبارک میلاد څخه تر یوې داسې امپراتورۍ پورې چې د نړۍ په نږدې ټولو براعظمونو کې د عدالت توغ ورپاوه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، د امید رادیو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د اسلامي تاریخ خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هیله ده چې د ژوند په ټولو چارو کې به د الله جل جلاله د دین پابند واوسئ، آرام او سوکاله ژوند به ولرئ او د خپرونې تر پایه راسره ملو واوسئ. په همدې هیله پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. قدرمنو مسلمانانو ورونو او خویندو، له دې لړۍ څخه یوازې دا مقصد نه دی چې مسلمانان د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مبارک حیات خبر سي، بلکې په دې کې نور ډېرې اړینې فایدې هم شته چې په ظاهره یا ښکاره سره ډېرو ته نه معلومیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د بیانولو او لیکلو، همدارنګه اوریدلو او زده کولو څخه دا غرض او مقصد نه دی چې د تیر تاریخ معلومات موږ ته وسي، یا دا چې عجیبې او غریبې قصې یا نادره معلومات بیان سي. نو ځکه موږ مسلمانانو ته دا نه ښایي چې د سیرت اوریدل او زده کول د تاریخ په قسم باندې واورو یا ځان پرې خبر کړو، او سیرت ته هم په داسې سترګه وکتل سي لکه د یو خلیفه ژوند یا د یو پاچا تاریخ یا د تیرې سوې زمانې معلومات، بلکې د سیرت د بیانولو، لیکلو، اوریدلو او زده کولو څخه مقصد او غرض دا دی چې یو مسلمان د اسلام د حقیقت تصور وکړي، هغه اسلام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند څخه یې مبادی او احکام، قواعد او اساس راوتلي او استنباط شوي دي. تاسو قدرمنو ورونو او خویندو ته به دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د پوهېدلو او زده کولو څه فایدې په مختصر ډول سره بیان سي. لومړی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوي شخصیت پیژندل. که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په هغو کیفیتونو او حالاتو خبر سي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم تیریدل، دا به یقین سي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې عبقري یا نابغه نه و چې د ده صلی الله علیه وسلم نبوغ دی صلی الله علیه وسلم په خپل قوم کې لوړ او دغه مقام ته ورساوه، بلکې تر نبوغ او عبقریت څخه مخکې د الله جل جلاله رسول دی چې الله جل جلاله یې په وحی سره تایید او تاکید کاوه او الهی توفیق ورسره ملګری و. نو موږ محمد صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت سره پیژنو او ایمان پرې لرو. دوهم، د سیرت د پوهېدلو دوهمه فایده دا ده چې انسان په خپل حضور کې د کامیاب ژوند د ټولو امور لپاره، بلکې د شرافت د ژوند لپاره یو اعلی مثال وویني چې د هغه صلی الله علیه وسلم ژوند د خپل ځان لپاره قانون او تګلاره وګرځوي، په هغه پورې لاس ونیسي او په هغه پسې اقتدا وکړي. په دې کې هیڅ شک نسته که یو انسان هر څومره په یو مثل الاعلی پسې وګرځي، په یو داسې رهنما او لارښوونکي پسې وګرځي چې د ژوند په ټولو چارو کې دی کامل او مثل اعلی وي، بې له شکه
دغه پروالی او کمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې پیدا کولای شي. ځکه الله جل جلاله د ټولو هغو انسانانو لپاره چې د الله جل جلاله د رحمت او د آخرت د ورځې د کامیابی امید لري لارښوونکی بللی دی. الله جل جلاله د قرآن عظیم شان سورة احزاب په 21 نمبر آیت کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دریم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د خبرېدلو او زده کولو په واسطه انسان د کتاب الله په مفاهیمو او مقاصدو پوهېدلی شي. ځکه د قرآن مجید د ډیرو آیاتونو ترجمه په هغو پیښو او حوادثو سره معلومیږي کوم چې دغه آیاتونه د هغو پیښو او حادثو په وخت او باره کې نازل شوي دي. نو تر څو چې چاته د هغو واقعاتو حالات نه وي معلوم، د قرآن مجید په معنا او مقصد هم نشي پوهېدلی. ځکه د قرآن کریم ډیر آیاتونه د یوې خاصې واقعې یا خاص بیان لپاره چې په هغه وخت پورې اړه لري نازل شوي دي. نو ځکه ترجمه یې هم تر هغو نشي معلومېدلی چې وخت د نزول او سبب د نزول یې معلوم نشي، او د آیاتونو د نزول سببونه تر هغو نشي معلومېدلی تر څو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ژوند او سیرت را معلوم نشي. څلورم، د سیرت په معلوماتو سره مسلمان د اسلامی صحیح ثقافت او معرفت ډیره حصه یو ځای کولای شي. په دې کې هیڅ شک نسته چې د اسلام د مبادیو د پوهېدلو لپاره که دین دی که عقیده، که احکام دی که اخلاق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند یو روښانه مجسد تصویر دی. پنځم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت پوهېدل د یو اسلامي معلم او واعظ لپاره د تعلیم او تربیه په باره کې یو ژوندۍ بیلګه یا نمونه او لارښوونه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فاضله معلم، صادق ناصح او مهربانه مربي و. د دعوت په مختلفو مرحلو کې د تعلیم او تربیه وړ او مناسبې طریقې استعمالولې. په دې ټولو سربیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه که اجتماعي دي که فردي داخل او شامل دي. یو انسان په هر حالت کې که یو مستقل فرد وي یا د ټولنې یو فعال عضو وي، د خپلې پوره کامیابۍ لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت ته اړ او محتاج دی. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند موږ ته د یو مستقیم یا په نیغه لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو بې مثاله نمونې راښيي چې د خپل قوم او ملګرو سره څومره امین او څومره صادق و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو واعظ په صفت یو بې مثاله نمونه دی چې خلک یې د الله جل جلاله لارې ته په حکمت او موعظه حسنه سره وربلل او خپل ټول طاقت یې د رسالت د رسولو په لاره کې مصرفاوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو دولت د رئیس او حاکم لپاره ښه لارښوونکی دی چې په څومره هوښیارۍ او حکمت سره یې کارونه مخته بیول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو مثالي او حق پرسته میړه لپاره لارښوونکی دی چې د خپلې ښځې سره باید څنګه ژوند او گزاره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو پلار لپاره په عاطفه او مهربانۍ کې لارښوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوجاتو او اولادو په حقوقو او واجباتو کې دقیق عدل کاوه. د هر چا حق یې د هغه له حاله سره سم او پوره ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو حربي قومندان او صادق امیر لپاره لارښوونکی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو جامع مسلمان لپاره
هغه چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې عدل ولري لارښوونکی دی چې څومره د خپل رب عبادت وکړي او په عین وخت کې د خپل کورنۍ او ملګرو سره لطیف او د ښه طبیعت خاوند هم وي. داسې نور ډیر مثالونه سته. که غواړې چې بختور او کامیابه ژوند ولرې نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند ځان خبر کړه او متابعت یې وکړه. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند خبرېدل بل څه نه دي بې له دغه انساني اخلاقو ښکاره کول چې دغه ټول اخلاق په هغه بې مثله نمونه او کامل بشر کې سره یو ځای سوي وو او موږ یې خامخا متابعت ته ضرورت لرو. که غواړې چې په دنیا او آخرت کې کامیابه او بختور ژوند ولرې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت کوه. اوس نو کېدلای سي چې دغه پاک تاریخ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له پیدایښت څخه راپیل کړو، مګر ما دا ښه وبلله چې تر دغه پاک میلاد مخکې را شروع سي، د دې لپاره چې دا موږ ته معلومه سي چې د دغه لارښوونکي نور تر راتګ مخکې د عربو ژوند او تاریخ څنګه او څه ډول و او بیا د وحیو پر راتګ سره څنګه سو. هغه تغییر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په واسطه یوازې په جزیرة العرب کې نه بلکې په ټول عالم کې راغلی دی، لوی او مهم تغییر دی. خو انسان ته دا فرق تر هغو نسی معلومېدلی تر څو د دغه پاک سیرت معلومات ورته ونسی. قدرمنو مسلمانانو ورونو او خویندو، دلته اوس پیل یا شروع هم ډیره سخته ده. نه پوهیږم چې له کوم ځای څخه یې را شروع کړم، ځکه تر اسلام مخکې د عربو تاریخ ډیر اوږد او لوی تاریخ دی. خو ما دا ښه وبلله چې له هغه ځایه یې را شروع کړو کوم چې الله جل جلاله خپل معزز پیغمبر ابراهیم علیه السلام امر کړ چې خپله ښځه هاجر رضی الله تعالی عنها او د دې هغه کوچنی د تیرودلو زوی اسماعیل علیه السلام بوزي او په مکه مکرمه کې پرېږدي، چې هغه وخت دغه مکه بې له اوبو او بې له زراعته د تورو او لویو غرو په منځ کې یوه خالي ډبرینه شیله وه او هغه وخت کعبه شریفه هم نه وه جوړه سوې، ځکه کعبه شریفه بیا په وروسته کې ابراهیم علیه السلام او د ده زوی اسماعیل علیه السلام جوړه کړه. نو دغه شیله چې نوم یې مکه یا بکه دی یوه خالي شیله وه چې نه هلته انسانان وو او نه د انسانانو د ژوند کولو شرایط موجود وو. هلته نه اوبه وې نه زراعت، نه کلی وو نه کور، فقط غرونه او ډبرې دي. نو د الله جل جلاله په امر ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې او کوچني زوی سره له فلسطین څخه مکې مکرمې ته راغی او هلته یې د بیت الله الحرام د ځمکې سره خپله زوجه هاجر او خپل کوچنی زوی اسماعیل علیه السلام په وچه دښته پرېښودل او دی علیه السلام ترې رهي سو. هاجر رضی الله تعالی عنها په تعجب کې سوه چې موږ څنګه دلته پرېږدي، دلته خو نه اوبه سته نه خوراک، نه انسانان سته نه زراعت، نه کلی سته نه کور، او زما سره دغه کوچنی د دې هلک هم را سره ده. نو یې په ابراهیم علیه السلام پسې ورغږ کړ، موږ څنګه دلته پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام هیڅ غږ ونه کړ. دې بیا پوښتنه ځینې وکړه او ده علیه السلام غږ نه کاوه. خو په آخر کې دې پوښتنه ځینې وکړه، آیا الله جل جلاله امر کړی یې چې موږ دلته پرېږده؟ ابراهیم علیه السلام وویل هو. دلته نو هاجر علیه السلام د هغې واقعي مسلمانې په ډول چې اعتماد او توکل یې یوازې په الله جل جلاله وي په پوره یقین سره وویل الله مو نه ضایع کوي. څرنګه چې دا د الله جل جلاله امر دی او الله جل جلاله په خپلو بندګانو رؤوف او رحیم دی، نو بې له تشویشه او شکایته کېناسته او ابراهیم علیه السلام ترې ولاړ. ورونو، تاسې ته خو هغه مشهوره قصه در معلومه ده، کله چې د هاجر علیه السلام سره
هغه موجود اوبو کومې چې ابراهیم علیه السلام ورپرې ایښې وې خلاصې سوې، نو دا د اوبو د پیدا کولو لپاره پورته سوه چې یا به دلته اوبه پیدا کړم یا به یو څوک ووینم، او خپل زوی یې د دغه اوسني زمزم د څا له منطقې سره پرېښود چې البته هغه وخت نه څا وه نه اوبه. خدا د صفا غونډۍ ته وخته او بیا د مروه غونډۍ ته ولاړه. دی د اوبو په طلب کې اوبه وارې د صفا او مروه په منځ کې تګ او راتګ وکړ. دغه د دې تګ او راتګ زموږ په دین کې د حج کوونکو او عمره کوونکو لپاره دین شعار وګرځېدی، او دا د دغې مؤمنې ښځې یاد دی. اسلام مؤمنې ښځې ته دغه اندازه شرف ورکړی دی چې د قیامت تر ورځې به نه هېرېږي. بیبي هاجر علیه السلام په دغه تګ او راتګ مشغوله وه چې هلته جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام له پښو سره د الله جل جلاله په امر دغه ځمکه چې اوس هلته د زمزم څا ده په خپل وزر باندې ووهله. ځمکه وچوده او اوبه ځینې راووتې. دا د زمزم د ښکاره کېدو شروع او ابتدا ده، او دلته په دغو غرو کې د اول وار لپاره اوبه پیدا سوې. خو دغه واقعه هغه وخت پیښه سوه چې په دغه وخت کې هلته په یمن کې د اوبو یو ډېر لوی بند چې سد معارب ورته ویل کېده نړېدلی و. ورونو، تاسې ته معلومه ده چې انسانان همیشه په هغو ځایو کې اوسیږي کوم چې هلته اوبه وي، او دغه سد معارب یا د اوبو بند په یمن کې ډېر لوی او عظیم بند و، او د دې بند په شاوخوا ډېر انسانان اوسېدل چې دغه انسانان هم ټول عرب و. ځکه د عربو اصلي وطن او ځای یوازې او یوازې یمن دی، بیا له هغو کوچانیو عربو څخه چې یوې او بلې خواته به تلل، نور ټول عرب یوازې په یمن کې وو، بل ځای نه اوسېدل. نو ځکه د اصلي عربو اصلي وطن یوازې یمن دی، او بیا د هغه ځای څخه د دغه بند نړېدلو په سبب چې اوبه ورکې او په نیست سوې، عربو یوې او بلې خواته کوچ وکړ او سره وپاشل سوه. کله چې سد معارب ونړېد، عرب د رزق د پیدا کولو لپاره یو او بل طرف ته ولاړل، او هرې قبیلې د ځان د اوسېدو لپاره یو منطقه اختیار کړه. د مثال په ډول د ثقیف قبیله طائف ته ولاړل، او طائف یې د ځان وطن وګرځاوه. دغه ساسینه قبیله د شام شاوخوا ته ولاړل، او د مناظره قبیله د عراق شاوخوا ته ورسېدل. دغه رنګه ټول عرب د لوږې او د رزق د پیدا کولو په سبب د خپل اصلي وطن څخه چې یمن دی یوې او بلې خواته سره وویشل سوه. اوس چې جبریل علیه السلام ځمکه په وزر باندې ووهله او د زمزم اوبه پیدا سوې، نو بیبي هاجر علیه السلام دلته د دغه اوبو سره اوسېږي. عادت داسې دی چیرې چې اوبه وي هلته مرغان هم د دغه اوبو په سبب باندې پیدا کیږي او راټولیږي. نو د زمزم د اوبو په سبب په دغه منطقه کې مرغان هم په هوا ګرځېدل. په دغه وخت کې د عربو یوه قبیله چې د جرهم قبیله نومېده له یمن څخه یې کوچ کړی دی او رهي دي چې چیرې اوبه پیدا کړي او هلته واوسېږي. دغه قبیله نږدې دغه شیلې ته چې مکه نومېده تېرېدله. ویې لیدل چې په هوا کې مرغان ګرځي. دوی وویل دا مرغان له کومه دلته راغلي دي؟ دلته خو هېڅ وخت اوبه نه وې. نو یې نفر ولېږه چې ولاړ سي شاوخوا وګوري، ښایي دلته اوبه پیدا سوي وي. نفر چې ولاړل اوبه یې ولیدې او د قبیلې مشرانو ته یې خبر راوړ چې هو دلته اوبه سته. د قبیلې مشران اوبو ته ورغله. هلته له اوبو سره بیبي هاجر او اسماعیل علیهم السلام ولیدل چې فقط یوه ښځه او یو کوچنی هلک دی او نور هیڅوک نسته. څرنګه چې دغه خلک د همت او میړانې خاوندان وو، نو یې د زمزم اوبه له هغې څخه په زور قبضه نه کړې، بلکې اجازه یې ځینې وغوښتله چې موږ به دلته اوسېږو، اوبه خو ستا دي او موږ به له تا سره د دغو اوبو په عوض او بدل کې نوره مرسته کوو. د هاجر رضی الله تعالی عنها هم خوښه سوه او دوی ته یې د اوسېدو اجازه ورکړه. ورونو، د الله جل جلاله قدرت ته وګوره. اوبه یې ورته پیدا کړې او د نور رزق سبب هم پیدا سو، ځکه د معیشت نور ضرورت یې هم
د جرهم قبیلې په ذمه واخیستل. اوس نو دغه عربي قبیله چې د جرهم قبیله نومېده په مکه مکرمه کې یې سکونت شروع کړ او دغه ځای یې د ځان وطن وګرځاوه او د زمزم د اوبو لپاره یې یو حوض جوړ کړ. تر دغه وخته کعبه شریفه نه ده جوړه سوې او اسماعیل علیه السلام خو عرب نه دی او عربي ژبه یې هم نه ده زده، ځکه ابراهیم علیه السلام دوی د فلسطین څخه دلته مکې مکرمې ته راوستلی وو. نو عربي ژبه یې دغه د جرهم له قبیلې څخه زده کړه. کله چې اسماعیل علیه السلام لوی سو، ښځه هم له دې قبیلې څخه وکړه. نو ځکه د اسماعیل علیه السلام اولادې ته عربي مستعرب ویل کیږي، یعنی اصلا عرب نه وو او بیا عرب سول. همدارنګه زموږ پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام له اولادې څخه دی. ابراهیم علیه السلام به کله ناکله څه موده ترمنځ دلته راته، د خپل زوی او خپلې ښځې بیبي هاجر علیهم السلام خبر به یې اخیست او بیرته به ولاړ، تر څو چې د اسماعیل علیه السلام عمر 14 کلو ته ورسېده. د الله جل جلاله له طرفه ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر وسو چې ته او ستا زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړه کړي او دوی هم کعبه شریفه جوړه کړه. خو کله چې الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر کاوه، ورته وویل سو چې د آدم علیه السلام پر بنا یې جوړه کړه. الله عز وجل د سورة آل عمران په 96 نمبر آیت کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. ژباړه: خامخا د الله جل جلاله هغه اول کور چې د خلکو لپاره ایښودل سوی دی، هغه کور دی چې په بکه کې واقع دی. په یو روایت کې راغلی دی چې اصلا کعبه شریفه د آدم علیه السلام یا شیف بن آدم علیه السلام په زمانه کې جوړه سوې ده او بیا د نوح علیه السلام په طوفان کې ونړېده. څرنګه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله اولنی کور دی، نو خود د خلکو د عبادت لپاره د الله جل جلاله اول کور بلل کیږي. کله چې ابراهیم علیه السلام د کعبه شریف اساس بنسټ یا تاداو کینی، په ځمکه کې هغه د آدم علیه السلام اساس پیدا کړ او په هغه اساس یا بنسټ یې جوړه کړه. دا د کعبه شریف د جوړولو ابتدا او شروع وه. خو د جوړولو په وخت کې چې ابراهیم علیه السلام یو دیوال اخر ته ورساوه او اوس هغه بل دیوال جوړوي، دلته خو کونج پیدا کیږي چې د دغه کونج څخه د بنا او جوړولو اصل او اساس، نقشه او رجه اخیستل کیږي او نور بنا له دغه کونج څخه سمه او صحیح جوړېدلی شي. نو ابراهیم علیه السلام غوښتل چې په دغه کونج کې یوه لویه قوي او مناسبه ډبره کیږدي. نو اسماعیل علیه السلام ولیږه چې ولاړ شه، شاوخوا وګوره چې د دغه کونج لپاره یو مناسبه ډبره پیدا کړي. اسماعیل علیه السلام هم ولاړ، په غرو کې ګرځي، خو د دغه ځای لپاره یې د دوی د غوښتنې سره سمه وړ او مناسبه ډبره پیدا نه کړه او بیرته راغی. خو دلته یې ولیدل چې د پلار سره یې یوه ډیره مناسبه او هغه قسم ډبره چې دوی غوښتله پرته ده. اسماعیل علیه السلام وویل: دا ډبره دې له کومه کړه؟ ابراهیم علیه السلام وویل: دا د الله جل جلاله له طرفه راغله. ورونو، دا چې له مقدمې یا پیل څخه راوروسته د کعبې شریفې تر جوړېدو پورې موږ او تاسې معلومات واورېدل چې دوام به یې پر روانه برخه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
د امید راډیو قدرمنو اوریدونکو دا و د اسلامي تاریخ نننۍ خپرونه چې ما ډاکټر سیف الله خالد تاسو ته ترتیب او وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. هیله ده چې موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد وساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.